قدرمندو الله جل شانه انسان د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دی. که دا انسان په دنیا کې زندگی تیری نو دی به د الله جل شانه د منشا او مرضی مطابق خپل زندگی تیری، نو دا انسان به بیا کامیاب وي. په دنیا کې به هم دا کامیاب وي او په آخرت کې هم د سره د کامیابی وعدې دي. او دا انسان چې الله جل شانه د کومو کارونو نه منع کړی دی، دی به د هغې کارونو نه ځان ساتي. په دغې نواحیو کې د کومو کارونو نه چې انسان منع کړی شوی دی، د حرام مال نه دا انسان منع کړی شوی دی چې د دې انسان ګیډې ته حرامه نوړی لاړه نشي. او بل حدیث شریف کې راځي چې د کمې غوښې تربیت دا په حرامه نوړی باندې وشي. مطلب د حرام خوري چې د کمې غوښې تربیت دا په حرامه نوړی باندې وشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دې دپاره اور د ټولو نه بهترین شیز دی، د دې دپاره اور د ټولو نه اولا شی دی، دې دپاره اور ډیر زیات مناسب دی. نو قدرمندو که چرته مونږه حرامه نوړی په ګیډه کې ورچو، زمونږ په عبادت کې به لذت نه وي، زمونږ په عبادت کې به خوند نه وي، زمونږ په عبادت کې به مزه نه وي، زمونږ په عبادت کې به اخلاص نه وي، زمونږ دعا به نه قبلیږي. او که چرته زمونږ ګیډې ته حلال او پاک مال ځي، زمونږ په عبادت کې به خوند وي، زمونږ په دعاګانو کې به خوند وي، زمونږ په عبادت کې به اثر وي، زمونږ په دعاګانو کې به اثر وي. او بیا سود دا یو بدترین لعنت دی چې نن سبا په هر انسان اخته شوی دی. د سود باره کې په قرآن پاک کې په احادیثو کې ډیر زیات وعیدونه راغلي دي. الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا، چې اے ایمان والو د الله نه ویریږئ، اے ایمان والو د الله نه ویریږئ، وذروا ما بقی من الربا، او تاسو ته چې سانه سود تاسو له به خلکه درکوي، په خلکو باندې دی دا پرېږدئ، ان کنتم مؤمنین، که چرته تاسو مؤمنان دي. که چرته مؤمن یې ګوره مخکې دا سود حلال و، بیا دا آیات را نازل شو. چې دا آیات را نازل شو نو دې کې وویلی شو چې د چا په چا باندې سود وي هغه دې ورته پرېږدي. سود په دوه قسمه باندې دی، یو د ربا القرآن، د قرآن نه چې کوم سود ثابت شوی دی، او یو د ربا النسیه. د سود یو قسم دا دی چې چاله د قرض پیسې ورکي او نیټه دې ورسره ولیکله چې په دې تاریخ باندې به ما ته خپلې پیسې واپس کې، که په دې تاریخ تا پیسې واپس نه کې نو دا نه به په اضافي راکړي، 10 روپۍ 20 روپۍ به په اضافي راکړي، او که بیا بله میاشت کې دې مرانه که بیا به په 20 روپۍ اضافي راکړي. سانه چې په ده باندې روزې اوړي په ده باندې سود خیچ. نو د سود یوه طریقه دا ده. بله دا ده د مثلی شیزونو په تبادله کې هم سود راځي. یو کس سره غنم دي، بل کس سره غنم دي، او دی د دې د تبادله کوي، نو دا تبادله به برابر وي، په تول سره به برابر وي، او لاس په لاس به وي. داسې نه کېږي چې ماله غنم راکه یو من د کرلو دپاره، او زه به بیا تاله 1.5 من غنم درکم. نو یو من غنم خو د یو من غنم په مقابله کې شو، هغه 1.5 من په زیاتی راځي، هغه اضافي دی، هغه سود دی. لکه آسان مثال به زه تاسو له داسې درکم، د اختر دپاره چې مونږ 90 روپۍ راخلو، زړی روپۍ ورکو 90 روپۍ راله راکړي. زړی روپۍ مونږ مثال کې طور پر چې 110 روپۍ ورکو مونږ له 100 روپۍ راکړي، هغه 10 روپو عوض نشته، 100 سره برابر شوی، د 10 روپو عوض نشته، دا په سود کې راځي. نو سود الله جل شانه فرمای وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، چې تاسو سود پرېږدئ که چرته تاسو مؤمنان یې مؤمنان. او بیا مخکې وی فإن لم تفعلوا، که چرته تا دا سودی معامله پرې نه غوسته نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله او د الله د رسول جنگ ته تیار شه. د کفر نه بعد سخته ګناه دا سود دی، ځکه چې داسې الفاظ د یوې ګناه دپاره هم نه دي راغلي.
دا الفاظ چې رالل چې فأذنوا بحرب من الله ورسوله، چې د الله او د الله د رسول د جنگ د پاره ځان تیار که، دا یو ډیره اوچته خبره ده. ګوره ډیره غټه خبره ده. مونږ ته سود سانه معمولی شی ښکاري، مونږ ته سود سانه معمولی شی ښکاري، او مونږ د یو انسان سره جنگ نشو کولی، نو بیا الله سره به څنګه جنگ وکړو؟ د الله یو ادنا غونته مخلوق ډینګي ماشه هغې سانه خلک ووژنل، مونږ مقابله کولی شو؟ مونږ د یو ماشي مقابله نشو کولی. نو دا سود دانه غټه ګناه ده چې الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، چې څوک سود نه پرېږدي او سود کوي، دی د الله او د الله د رسول جنگ ته ځان تیار کړي. نو الله سره مونږ جنگ کولی شو، رسول الله سره جنگ کولی شو، او دا جنگ صرف په دنیا کې نه دی. په دنیا کې خو به دا ذلیل او خوار وي، په قبر کې دم الله جل شانه سره جنگ ته ځان تیار کړي، په حشر کې دم الله جل شانه سره جنگ ته ځان تیار کړي، او نور مراحلو کې د الله جل شانه سره جنگ ته ځان تیار کړي. نو دا جنگ دی. بل قرآن پاک کې راځي یمحق الله الربا ويربي الصدقات، چې الله جل شانه سود ختمی او صدقه زیاتی. ته چې سود اخلي د ستا مال خو به په ظاهره باندې زیاتیږي، خو د دې نه به برکت ختمیږي. یمحق الله الربا، الله جل شانه سود ختمی او صدقه زیاتی. او صدقه چې ته ورکې الله به درته اجر او ثواب درکوي، الله جل شانه به د په مال کې برکت اچوي. فرشتې به تا ته دعاګانې کوي چې ای الله دا سخی انسان دی، نور مالم ورله ورکړي. او سود خو به په ظاهره باندې تا ته ډیر زیات ښکاري، خو په هغې کې به برکت نه وي. برکت مطلب دام کیدی شي چې په داسې ځینو کې به تا نه لګي، داسې ځینو کې چې هغه به د لګېدو ځای نه وي، فضول ځینو کې به تا نه لګي.